ناصري یو ځل بیا تاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. نن زموږ د سی پلس پلس پنځم کلاس د مطلب پنځمه ویډیو ده. صحیح ده. سیمیکالن اینډ بلاک ان سی پلس پلس. صحیح ده. نو راځو اول the line int main is the main function where program execution begin. the اول لاین مطلب دا د موږ سره چې دلته د int main. صحیح ده. int main فنکشن د هغه فنکشن د چې کوم ځای نه زموږ پروګرام سرچینه اخلي، مطلب د کوم ځای نه چې شروع کیږي. نو دغه چې کوم پروګرام زموږ شروع کوي دا په چی په زموږ شروع کیږي، دا دغه مین فنکشن. صحیح ده. دا موږ سره چی دا موږ سره د مین فنکشن د دې په قبل له عمله موږ سره چی کیږي ایگزیکیوټ کیږي. مطلب دا ده راځم دلته زه تاسو ته د مین فنکشن په سی پلس پلس کې تاسو ته واضح کوم. نو هیش include صحیح ده. موږ سره دغه مین فنکشن ده. صحیح ده. د دې آینټینا تر دې لاندې ځای پورې. صحیح ده. د دې ریټرن پورې. صحیح ده. موږ سره مین فنکشن ده او دا د دې اوپن بریکټ نه تر دې کلوز بریکټ پورې دا موږ سره بلاک ده. صحیح ده. بلاک هم راځي چې بلاک څه معنا ورکوي. صحیح ده. خو اوس فی الحال تاسو دونه ځکه چې موږ سره د مین فنکشن int main دا اوپن کلوز بریکټ ده او لاندې دای بلاک ده. صحیح ده. اوس بل حال بلاک خالی ده. راځو د نیکسټ لاین سی اوټ دا بیا لیس دین ساين د ډبل کوډ هلو ورلد. صحیح ده. د دې څه معنا دا موږ سره یو میسج پرینټ کوي په چی کې موږ سره په کوډینګ کې. صحیح ده. په مین فنکشن کې دننه د مین فنکشن په دننه بلاک کې موږ سره دا یو میسج پرینټ کوي. صحیح ده. نو راځو دلته دا میسج موږ پرینټ کوو. دا موږ سره د int مین فنکشن ده. د دې اوپن د دې بریکټ نه تر دې بریکټ پورې د دننه کوم یو د نه لکه مطلب د دریم کرښې نه تر د لسمې کرښې پورې د موږ سره بلاک ده. صحیح ده. نو په دې بلاک کې دننه موږ کوډ کوو. صحیح ده. کوډ لیکو چې موږ سره میسج پرینټ کوي کنه. سی یو میسج موږ پرینټ کوو سی اوټ. راځو نو د میسج لیکم چې hello world. صحیح ده. لاندې statement terminated it means semicolon insert کوم. راځم د کمپل کوم. دا مده صرف یو سمپل کوډ یو هلو به ماته دا هلو به ماته چې آوټپوټ کوي مطلب پرینټ کوي. صحیح ده. نو دا موږ سره یو کافي یو سمپل کوډ ده. دا موږ سره یو میسج پرینټ کول. نو څنګه کولای شو موږ یو میسج پرینټ کول؟ صحیح ده. چې په مرسته کیورډ په مرسته موږ کوو. نو هغه د سی اوټ. صحیح ده. هغه موږ د سی اوټ په ترو موږ کوو. صحیح ده. صحیح ده. بل موږ سره د next line return 0 terminate main function and causes it to return the value 0 to the calling process. دا مطلب return مطلب دا زموږ د کوډینګ آخري برخه ده. صحیح ده. آخري برخه ده. مطلب دا د موږ سره چې دا return 0 مطلب دا موږ د کوډ ختمېدو لپاره موږ ورکوو. صحیح ده. چې زموږ کوډ اخره کې په ختم شي په چی باندې return 0 باندې. صحیح ده. دا دننه کوم دای موږ سره دننه بلاک ده. د مین فنکشن ده او د دې بریکټ نه تر دې بریکټ پورې دا موږ سره چې ده دا د مین فنکشن بلاک ده. صحیح ده. ښه راځو دلته سیمیکالن ان بلاکس ان سی پلس پلس. مخکې موږ د سیمیکالن باره کې خبره وکړله او د بلاکس باره کې. نو راځو دا واضح کوو چې موږ سره سیمیکالن څه معنا بلاک څه معنا. صحیح ده. راځم دا میسج پاکوم. بلاک موږ سره چې ده موږ ویلې چې راځو دلته اول in C++ the semicolon is a statement terminator. صحیح ده. موږ سره C++ کې semicolon څه شی ده؟ موږ سره statement terminator ده. that is each individual statement must be ended with a semicolon. مطلب دا ده هر یو statement هر یو میسج هر یو کوډ باید موږ سره څه شي باندې انټ شي
موږ سره باید په سیمیکالن باندې انډ شي. مطلب دا ګوره د یو سمپل ویریبل ده صحیح ده، د دې لپاره ډیکلیریشن شوی، د دې لپاره موږ ډیکلیریشن کړی ده او دا موږ سره دا سټیټمنټ موږ په چی باندې ختم کړی په سیمیکالن باندې. که چیرته مطلب دا ده دلته زه راشم او یو دنه میسج پرنټ کوم صحیح ده، مطلب یو سمپل میسج پرنټ کوم، موږ سره یو میسج پرنټ کوم صحیح ده، دلته لیکم چې this is good صحیح ده، this is good یہ میسج پرنٹ کوم. مطلب دلته دا میسج مې پرنٹ ک او دلته مې سټیټمنټ ټرمینیټر اټ مینز سیمیکالن ډیفاین نه ک ډیکلیئر نه ک صحیح ده. نو دا چې ما دلته سیمیکالن ډیفاین نه ک نو دا ماته یو ایرر جنریټ کوي. نو راځو دا کمپایل کوم، چې دا چې کمپایل کوم ماته وایي چې مین فنکشن ان فنکشن int main مطلب ایرر موږ سره چې دا ایرر expected semicolon before return. مطلب دا ده چې دغه ریټرن نه مخکې دلته موږ سره statement terminated means semicolon موږ سره نه ده پیژندل شوی صحیح ده. نو که چېرته زه د کمپایلر د سیمیکالن دلته ور وپېژنم مطلب دغه سټیټمنټ دغه میسج چې زه په سیمیکالن باندې اینډ کوم نو دا اوس موږ سره یو صحیح کوډ ده او دا کمپایلر موږ اوس پیژني، دا به ماته دغه this is good ماته به په چې کې ماته به پرنټ کړي صحیح ده. نو ما سره دلته راغی چې موږ سره ایرر 0 ده صحیح ده او وارننګ هم 0 ده. مطلب دا ده چې موږ ته یو داسې وارننګ میسج رانه کړی شو چې لکه مخکې چې موږ کوم یو سیمیکالن دې ځای نه لرې کړو صحیح ده او کمپایل مې کوم بیا دلته ماته ایرر جنریټ کړ صحیح ده. مطلب دا ده چې هر سټیټمنټ هر کوډ نه اخره کې باید خامخ سیمیکالن ولګي او سیمیکالن چې موږ سره واضح نشي نو دا به موږ سره همیش ایرر جنریټ کوي. ایرر مطلب دا ده چې پروګرام هم زر نه ایگزیکیوټ کیږي، چې ایگزیکیوټ نشي نو مطلب مشکل جوړیږي. نو د مشکل خپل یو غټ مشکل ده صحیح ده. نو راځو دلته بل موږ سره څه شی ده ښه بل لیکلی دی چې statement terminated must be ended with a semicolon and indicate the end of the مطلب ما خبر ده چې دا که سیمیکالن موږ سره په یو کوډ په اخره کې ونه لګي نو خپله یو ایرر جنریشن ده صحیح ده. نو راځو دلته نو سیمیکالن باره کې وغږېدو چې موږ سره سیمیکالن څه شی ده، سیمیکالن سټیټمنټ ټرمینیټر ده، موږ ته په سی پلس پلس کې ورته موږ سټیټمنټ ټرمینیټ ویلی شو او دا موږ سره د هر کوډ د هر سټیټمنټ په اخره کې ضروري ده صحیح ده چې موږ یې ولګوو صحیح ده. نو راځو دلته موږ سره بل ده بلاک د راځو بلاک ښه بلاک موږ سره څه ده block is a set of logically connected statement صحیح ده. دا موږ سره یو سیټ د logically صحیح ده logically دا یو logically connected statement ده صحیح ده that are surrounded by opening and closing brackets صحیح ده bracket موږ سره چې ده open and closing brackets ده صحیح ده. مطلب دا موږ سره یو خلاص قوس ده، خلاص او بند قوس صحیح ده opening and closing bracket باندې موږ سره ده صحیح ده. دا موږ سره یو بلاک ده دغه دننه دغه د سی اوټ نه تر د ریټرن 0 پورې دا موږ سره د چی شی دا موږ سره یو بلاک دې ته موږ یو بلاک ویلی شو صحیح ده. مطلب دا ده چې د دې اوپن بریکټ نه تر دې کلوز بریکټ پورې دا موږ سره خپله دا چې ده دا یو بلاک ده لکه مخکې مې چې څنګه یادونه وکړله. که چېرته موږ سره دا بلاک نه دا بلاک ما لرې کړ صحیح ده دا بریکټ ما لرې کړ. که چېرته دا بریکټ زه لرې کړم نو دلته اوس ما سره د مین فنکشن باډي نه ډیکلیئر کېږي نه پېژندل کېږي. نو دا چې دا موږ سره ونه پېژندل نو مطلب د دې کې موږ ایگزیکیوشن څنګه وکړو. دې سره راځم دا کمپایل کوم صحیح ده. نو دا ماته یو میسج ایرر جنریټ کوي. نو چې ایرر جنریټ کوي کار نه راکوي صحیح ده. مطلب دا دی چې آی ډي بیفور ریټرن دلته موږ سره دا وپېژنئ چې دا څه شی ده دا مین فنکشن ده. زه دا نه پېژنم چې تا دلته لاندې څه ولیکه چې زه بېرته راشم دلته زه دا بریکټ انسرټ کړم نو اوس ماته وایي چې دا د مین فنکشن ده د دې ځای نه د دې بریکټ نه تر دې ځای پورې دا مو سره چې ده دا یو باډي ده صحیح ده.
دا یو باډي د یو بلاک ده د چی شي ده د مین فنکشن ده چې راځم دا اوس کمپایل کوم نو دا ماته یو ایرر هم نه جنریټ کوي ځکه چې ما دلته بلاک انسرټ کړی دی او بریکټ ما انسرټ کړ چې او دا مې د کمپایلر ته وښوده چې ما ته دغه باډي ما ته څه وکړه ایگزیکیوټ کړه صحیح ده نو دا زمونږ د یو شارټ انفارمیشن اباوت چی شي اباوت موږ سره د statement terminator او blocks صحیح ده semicolon in block in C++ ان شاء الله پر روانه ویډیو کې به موږ په کمنټس باره کې وایو څنګه موږ کولای شو چې یو کمنټ ولیکو څنګه کولای شو چې موږ ملټیپل کمنټ ولیکو مطلب د یو نه زیات کمنټ موږ څنګه لیکلی شو نو دا به پر روانه ویډیو کې ان شاء الله موږ په مزید انفارمیشن ورکوو صحیح ده نو تاسو اوس صرف په دغه ځان ورسوئ چې موږ سره دا یو بلاک ده په دې بلاک کې دننه موږ هر رقم کوډ کولی شو صحیح ده هر رقم میسج موږ پرنټ کولی شو صحیح ده هر رقم موږ ویریبل انسرټ کولی شو مطلب دغلته یو ویریبل اخلم ا ما یو ویریبل واخیسته صحیح ده او دې ته مې ویلیو اساین کړه مطلب 10 مې ورته اساین کړم صحیح ده راځم دلته دا میسج پرنټ کوم چې سی اوټ کوم چې شي سی اوټ کوم دلته میسج لیکم چې the value of a is equal to what equal to cout صحیح ده cout مطلب دا ده چې ماته پرنټ کا څه شي دا موږ ته د پرنټ د لپاره دا لازم بریکټ ساين ده صحیح ده دا باید موږ همیشه ولته ولګو کله چې موږ یو پرنټینګ کوو صحیح ده نو دلته چې شي پرنټ کوم ماته ا پرنټ کا صحیح ده سیمیکولن ما ویلی چې سیمیکولن ضروری ده راځم دلته سی اوټ مې واسه زدا کمپایل کوم نو ماته دلته میسج دل لاسو راکې صحیح ده هلو ورلد دا خو ما سره هلو ورلد دا خو مې مخکې دلته لیکلی و صحیح ده the value of a is equal to a مطلب مخکې مې د دې نه دلته هیلو ورلد لیکلی و نو هغه یې د هغه په ځای ما دلته دا میسج ورکړه ځکه دلته ما یو انټیجر ویریبل واخیسته مطلب دا ده چې ما یو ویریبل واخیسته او دې ته مې 10 په اندازه ویلیو اساین کړله او دلته مې دا a پرنټ کړه مطلب ماته د a ویلیو پرنټ کړه صحیح ده نو راځم دلته چې دا کمپایل کوم ماته به دا لیکي چې the value of a is equal to 10 صحیح ده مطلب دا ده چې موږ د بلاک او سیمیکولن پورې خبره ده چې موږ سیمیکولن باید د هر سټیټمنټ په اخره کې موږ ته انسرټ کو کچې ته موږ د سیمیکولن انسرټ نه کو نو موږ ته یو ایرر جنریټ کیږي او دا موږ سره یو بلاک ده صحیح ده دا موږ سره مین فنکشن ده دا موږ سره مین فنکشن ده ته دې ده پورې صحیح ده او دا موږ سره چې ده دا به موږ سره څو وایي چې دا موږ سره چې دا به زه خپل تاسو ته وایم چې دا چې شی د موږ سره دا موږ بلاک ده د چې بلاک د موږ سره دا د int main دا موږ سره د مین فنکشن بلاک ده او دا خو مخکې موږ ویل چې دا بیسیک سنټنکس ده صحیح ده چې مطلب دا ده چې موږ کچیرته موږ دا سټریم لایبرری ډیفاین نکو نو موږ ته به دا کوډ نه چلیږي صحیح ده نو دا و زموږ یو شارټ ویډیو چې نور به د ویډیو سایز زیاتیږي نو دا دونه انفارمیشن تاسو لپاره کافی ده صحیح ده السلام علیکم